کچره په منځ کې په یو انسان باندې سجده سهو لازمه شوه او دننه په منځ کې دا سجده سهو خیره شوه او د منځ نه وروسته دته رایاده شوه چې په ما باندې خو سجده سهو لازمه شوې وه او ما دغه سجده سهو اونکه نو آیا دې به دا منځ دوباره راګرځوي او که نه دوباره راګرځولو ضرورت نشته دی په دې مسلې باندې تاسو ځان پوه کړئ ښه شوه جي زما عزتمندو که یو انسان باندې سجده سهو لازمه شوه او دنه بیا په موږ کې دا سجده سهو هیره شوه او د سلام وګرځولو نو اول خدا خبر تاسو وورئ که نه کچرې د سلام وګرځولو ښي طرف دی چې څنګه سلام وګرځولو او دته رایاده شوه چې په ما باندې خو سجده سهو لازمه شوې وه همدلته ورته یاده شوه نو بس دا سلام چې دی که نه دا به سجده سهوې والا سلام شي او بس یو سلام چې وګرځي به ډایرکټ په 2 سجدې وکړي او دینه پس په بیا تحیات د سره شروع کی موږ به برابر شي دا یو صورت شو دویم صورت دا دی چې دی یو سره تم سلام وګرځي ورسره بیا دی دویم سره تم سلام وګرځي یعنی ګس طرف تم بیا سلام وګرځي او دلته ورته را یاد شو چې ما باندې خو سجده سهو لازم شوی و او ما دا دویم سلام هم دا در وګرځولو نو که دلته د یاد شو کنه نو بچ څنګه سلام پوره کی ډایرکټ په 2 سجدي وکي او دینه پس په تحیات باندې کینه تحیات به سره شروع کی تر اخره پورې به سبق ورسوي بس بیا به سلامونه وګرځوي بس موږ مو بیا برابر شو صحیح شو اوس دریم صورت دا دی کنه کچرې د دویم سر ته سلام وګرځولو او واپس مخ راته کو ذکر اسکار شروع کړ نو اوس په بیا دې سکه کدل د وتر آیا د شو چې په ما اوس د سهو لازم شي و نو کچرې ګوري د لا خبرې نه دی کړي یا د قشانتي کم شي سره چې مزماتيږي اخ کا عمل پکې لانه دی کړي او د دون نه دی ایثار شوی چې سونا درې پیری سبحان بالاعلى پکې ویل شي یعنی یو سجده مقدار برابر د لا نه دی ایثار شوی د دې نه کم ایثار شوی دی او د ترایا شو چې په ما خو سجده سهو لازم شوی و نو سلام خاصم دواړو سیټو ته ګرځول دي بس ډایرکټ په 2 سجدي او کې ورافا بس تحیات په بیا د سره شروع کی تر اخره به سبق ورسوي او بس بیا په دواړو سیټو ته سلام وګرځوي بیا به موږ برابر شي خو کچاري ډایرکټ سلام وګرځول دواړو سیټو ته ډایرکټ خبر اوکې یا د درې پیری سبحان رب الاعلى نه زیات ایثار شو دی بس بیا مزمات شوی دی ٹھیک شو اوس بیا دلته اوس صورت دی نو اوس پدې کې دوه خبرې دي اوس که د ترایات شو کنه چې ما خو سجده سهو نه وکړي او په ما لازم شوی و نو د دغه مز وخت لا برقرار دی د مز لا قضا شوی نه دی او دغه مز په وخت کې د ترایات شول چې په ما سجده سهو لازم شي او ما نه د کړي دا موږ بیا دی دوباره راګرځي ښا بل فرض د مازیګر موږ وخت او مازیګر موږ کې په دبان سجده سهو لازم شوا خدانه پاتې شوا ای رشوت نه وی نه کا نو د ماخام اذان مخکې کده ترایات شو کنه چې په ما سجده سهو لازم شي و او ما نه د کړي ماخام اذان مخکې ورته ترایات شو بس د مازیګر د موږ به دوباره راګرځي دوباره به د موږ صحیح طریقې سره او کې صحیح شوږي دا خو یو صورت شو بل صورت بیا اوس دا د تاسو باندې سجده سهو لازم شوا او تاسو نه هیر شوا او تاسو اړونه کا او بیا تاسو ته د کومز په وخت کې را یاد نه شو بلکې بل منز په وخت کې تاسو ته را یاد شو بس بیا تاسو منز قبول شوه دی بیا د قضا را ګرځولو ضرورت نشته مطلب مازیګر منز کې پتاوس باندې سجده سهو لازم شوا او تاسو نه هیر شوا تاسو اونکا او تاسو ته چې د ماخام یا مسخوتن را یاد شوا چې هو مازیګر منز کې خو په ما سجده سهو لازم شوی و او ما نه وکړي اوس پس کوي بس بیا موږ دوباره راګرځولو ضرورت نشته دی ٹھیک شو بس تاسو موږ قبول شوه دی خو په ناقص قبولیت سره ثواب معمولی شان د کم شوه دی ځکه چې تاسو نه پکې یو واجب پاتې شو هغه واجب سو چې په تاسو باندې سجده سهو واجب وا او تاسو نه پکې پاتې شوی دا بس اوس قضا راګرځولو ضرورت نشته دی تاسو موږ قبول شوه دی خو ثواب لک شان ته کم شوه دی ټیک شو مسله دا شو کچره تاسو باندې سجده سهو لازم شو تاسو نه پاتې شو بالکل تاسو موږ ختم کو نو که د موږ ټایم لا برقرار دی دغه کوم کم کې چې تاسو سره دا حالت را پیښ شو د دغه کوم وخت لا برقرار دی بس دغه کوم به دوباره راګرځوي او کنه د موږ وخت تیر شوی دی بل موږ په وخت کې تاسو ته را یاد شوم بس موږ بیا راګرځولو ضرورت نشته دی صحیح شو جی نو امید ده چې ان شاء الله تاسو په دې مسلې باندې پیښ وي ک بیا هم تاسو سوالي بکې ستپوسي کمنټ کول شي زه ان شاء الله کوشش وکم چې تاسو ته جواب درکم تاسو په فکم خو په دې باندې په خپل ځان پوي کوي او نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو ډیره شیر کړئ چې هغه هم په دې مسلې باندې ځان پوي کوي او تاسو ته دعاګانې کوي الله رب العزت خوشاله باد ساته دعاګانې کوي دعاګانې وکاو الله پامان